بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون خوږو لیدونکو امید لرم چې ټول به روغ جوړ د صحت او عافیت پر جامو به سنبال یاست. ستاسو د زړونو خپرونه میدان بازي یا د لوبو ډګر خپرونه پیل شو. قربان مزه یک مطلع صادق ما لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده په دغه خپرونه کې درته په هر هفته کې یو ورزش د هغه د اصولو سره در پیژنو. په دې هفته کې هم د پرورش اندام یو کلب ته راغلی. ورزش هغه شی چې زموږ او ستاسو د صحت ضامن ده په واقعي شکل چې هغه کسان د ورزش ډګر ته ځي صحت هم کاملا جوړ اوسېږي. د دغه کلب استاد هم به را سره د دغه ورزش په هکله خبرې کوي. ترڅنګ دی یو جالب ورزشکار به هم درته معرفي کوم چې سره له دې کنول په لاس او راغلی د دلته ورزش ترسره کوي. نو له دې معلومیږي چې دی د خپل صحت دپاره تر ټولو بهتره خبره خپل ورزش ګڼي. نایب بارز هم را سره تر خوا ده. بارز صاحب ستړی مشي، بخیر راغلی. سلام علیکم. سلام ادب خدمت شما، خدمت تمام بینندگان تلویزیون خوب شما. ډیره زیاته مننه بارز صاحب. تر خوا مې ودرېږه چې لیدونکي دې هم په سمه توګه تماشا کړي. په لومړیو کې به راته دا ووایه چې څومره وخت کېږي چې د پرورش اندام ډګر ته راغلی او د لاسته راوړنو په هکله به دې هم لیدونکو سره معلومات شریک کړي؟ تشکر بسیار زیاد. من سال 88 تحت نظر استاد نقیب الله اجران تمرین میکردم که مدت 1 سال تمرین کردم. بعدا سال 1389 من ایجاد کلاب کردم که یک کلاب مرکزی سر کوتل خیرخانه بود و خوشبختانه این مرکز این کلاب قهرمان لمبر 2 است و لمبر 3 هم نو ایجاد کردیم که در طرف زون مرکز است. نایب صاحب که په دې کله هم راته ووایې په دې ورزش کې د نورو ورزشونو څخه څومره فرق وي؟ یعنې مثلا د نورو ورزشونو څخه چې وشو د یو داسې مختلف نور بخشونه هم له ځانه سره لرو، فرق یې که راته ووایې څومره متفاوت ده له نورو بخشونو څخه؟ بله بسیار زیاد تشکر. بسیار یک سوال جالب. فرق ورزش پرورش اندامی است. هر رشته که باید است، اگر فوتبال است، اگر ویشو است، اگر کامفو است، اگر ام اس، کل از باید است بخش فتنس پیش ببرن و در این سپورت سخت نیاز دارن که به خاطر رشد عضلات، به خاطر فیزیک خیلی بالا این سپورت باید است پیش ببرن که اما یک مربی خوب باشه که بتونن یک ورزشکار صحیح آماده بسازه. د فټنس پاک لدی ویلي کوم داسې څه ده چې فټنس د یو ورزشکار ورسره جوړیږي؟ فتنس یک چیزی است که مشامیات بدن مکمل از بین میره. فیزیک یک ورزشکار خیلی فوق العاده میشه. یک جان بسیار مقبول، قسمی که میخوایم قسم میتونه یک جان جور کنه. وزن بسیار قدر وزن زیاد نیم. مثلا بادی بیلدینگ که است وزنای مثل 100 کیلو و 120 کیلو میشه. فتنس میتونید در 55 کیلو تا 70 کیلو 85 کیلو یک جان بسیار مقبول جور کنی. د دې کلب پاک لدی راته وایي څومره وخت کېږي چې دا کلب دې جوړ کړی دی؟ این کلب سال 94 بود که جور کردیم. څه باید شولو مخکې تر دې چې خپل ورزش ترسره کولو او بالاخره راغلی کلب دې جوړ کړلو؟ والا همین شوق علاقه که من داشتم و خصوصا زیادتر به بودی بیلدینگ وقتی که خوردم سالی که کلب ایجاد کردم سال 1388 بود که ایجاد کلب کردم. همین یک کسایی که میدیم که اگر نام مقبول دارن یا فیتنسیست یا بودی بیلدینگ قدر رواج مودم قدر نبود. خوشبختانه حال اکثریت جوانا میخواد که فیتنس کار کنه یا بودی بیلدینگ. دمی شوق علاقه مرا کشید یک کلب ایجاد کنم. باز خوشبختانه که سه بیادرایم هستن، همراهی از من کوچکتر هستن. خب تمام مایهشان از طرف از ماست. استاد پرویز است که مسئول کلب لمبر 2 می باشه. مرکزی خودم هستم در سر کوتل خیرخانه است و لمبر 3 که است در برکی است که نوید بارز برادر دیگه می باشه اونجا ترینری میکنه. بارز صاحب سره لدی چې دومره مینه له پرورش اندام سره لري، د لاسته راوړنو په هکله دې که راته وایې خپله دې چې کله کومې سیالۍ ترسره کړي دي یا هغه څه چې په خپل وخت کې ترسره کول، په عام لفظ کې ووایم د خپلې ځوانۍ په هکله دې سره له هغې اوس مهال په کلب کې کومې لاسته راوړنې څو ورزشکاران په کوم ډول له ځانه سره لرئ؟ تشکر بسیار زیاد. اولا از خودم یاد کنم که من سال ابتدای سالی که من کلب ایجاد کردم تحت نظر استاد نقیب رو پیشتر یادآوری کردم که من تمرین میکردم. خوشبختانه مسابقه کردم در وزن 55 کیلو در زون شمال مقام اول گرفتم که مسابقه بعدی من سال 94 بود. همچنان مقام اول گرفتم. 95 دیگه مسابقه بود که یک سلسله مشکلات داشتم نتونستم مقام دوم گرفتم و سال 97 بود که مقام اول گرفتم. تصویرش همینجا هست عکسای ما. باز اگر خواست براتون نشون میدم. خوشبختانه مقام اول گرفتم که عضویت تیم ملی هم گرفتم. دیگه همچنان من مسئول برگزاری مسابقات زون شمال هستم که زون شمال بسیار زون بسیار کلان است که خوشبختانه تاریخ 30 جوزا مسابقات ما بود که 6 نفر از کلب ما اشتراک کردن. از 6 نفر 3 نفرش مقام اول گرفت و 3 نفر دیگه دوم و سوم شدن که خوشبختانه در بین 56 کلب قهرمان کلگی شاهد است که مقام دوم گرفت. از امتیاز کلبی در 56 کلب ما مقام حایز دوم گرفت که کپش ما دادم اونجا حاضر است پیش ما تقدیرنامه مدال شد. ډیره زیاته مننه. بارز صاحب دې ته راګرځو د نن ورځې تقسیم اوقات ته څه له ځانه سره لرو له کومه ځای به یې راپیلوو؟
یک ذره مشکلات بود. یک چند تا بچه‌ای که مسابقه کرده بودن ناماده بودن، اما دو سه نفر دیگه‌اش که اینجا مسابقه کردن مقام اول گرفتن، همینجا هستن. ان شاء الله که باز در برنامه بعدی می‌بینیم شون امروزشون گپ بزنیم. د نن ورځې تمرین بل کومه ځای په تقسیمات کې سره ځان سره لرو؟ در هر کس دیگه تقسیمات‌های از ما کس فرق میکنه. یک کس امروز شاید بازو داشته باشه، یک کس شانه داشته باشه، یک کس زیر بغل داشته باشه. نظر به تقسیمات امروزشون کار میکنیم. باز ان شاء الله که می‌بینیم. لومړی خو به په ټوله کې فکر کوم له ګرم کاری نه شروع کیږي. حالا فعلا گرم کاریست که در ابتدا باید سر ورزشکاری که شروع میکنه برای 10 یا 15 دقیقه تمام عضلات باید گرم کنه. بعد از او باز حرکت، چون که حرکت‌های بادی بیلدینگ ثقیل‌تر میباشه و فتنس باید از بدن آماده باشه. اگر آماده نباشه خود ناخواسته کدام آسیب جسمی میبینه، باز براش مشکل جوړ میشه. ډیره زیاته مننه وارث صاحب. بله درنوونکو له تاسو خو هم ډیره زیاته مننه چې را سره ملای یاست او خپل خبرونه تعقیبوي. په لومړي سره کې تقسیمات کې د ګرم کاری ځینې حرکتونه دي، تر هغې وروسته چې پرورش اندام مختلف حرکتونه ځان سره لري، ټول به په ګډه سره ګورو. خبرونه دوام لري، زموږ سره پاتې شئ. بله درنوونکو لکه څنګه چې تاسو د تصویر شاهدان یاستئ، وارث صاحب هم د دغه حرکت په هکله لاندې معلومات راکوي. این قسمی که در تصویر مشاهده میکنیم حرکت بالفکس است که خیلی حرکت فوق العاده است. از می ناف والا مکمل عضلات جور میکنه. اگر در تخته پشت یا سینه یا سرشانه چیزی کمبودی باشه، تناسب جان بسیار مقبول جور میکنه. خیلی حرکت فوق العاده است. تقاضای از تمام ورزشکارا است که همیشه در ابتدا یا در آخر تمرین مشکل نداری حرکت همیشه اجرا کنن. بله درنوونکو لکه څرنګه چې ګورئ د حرکتونو په برخه کې اوس هم هغه حرکت چې بنج حرکت چې ترسره کوي، دا هم دغه ورزشکار چې تور بلوزي پر ځان په واقعي شکل چې یو ښه حرکت دی، او دا هم تقسیمات کې په لومړي سر کې دوی له ځانه سره لري، او هغه هم سینه یا سر سینه د هلتر حرکت دی چې هغه هم ورسره بل ورزشکار مخ ته وړي. د پرورش اندام ورزش هم مختلف حرکتونه دي چې له نورو ورزشونو څخه زما فکر یو څه فرق او تفاوت دا لري چې په نورو ورزشونو کې د ټولو ورزشکارانو دپاره په یو تقسیمات سره مخ ته ځي، ولیکن دلته هر ورزشکار د خپل وزن او د خپل ورزش په مطابق سره تقسیمات لري. یو حرکت چې په ګډه سره ځي هغه هم د ګرم کاري حرکتونه دي. په تر هغې وروسته سره په مختلف ډول باندې هر ورزشکار مختلف حرکتونه ترسره کوي. بالکل د بنچ حرکت فکر کوم پای ته رسوي، او بیا تر دې وروسته چې دوی بل کوم حرکت له ځانه سره لري دا به هم په ګډه سره ګورو. خو غواړم چې دغه حرکت چې کوم ورزشکار د بنچ حرکت ترسره کړه له ده سره ګورم چې د ده کنول هم په لاس باندې ده. غواړم چې له ده سره وغږېږم چې څومره مینه له خپل ورزش سره لري. سلام، خسته نباشی. سلام علیکم، زنده باشی بیادر، صحتمند. در قدم اول خب با انرژی باش یک د پالیم استاشو که کامرام تو را خوبتر ببینه. درباره حرکتت برام بگو. در قدم اول همی حرکت رفتی، بعدش چی میری؟ بعضی یکی از بنج پرس سینه است، به خاطر می وسط سینه است. از با تعقیب از دنبالیش رفته میشه و سر سینه دنبالی سینه همه دیگه حرکت ها باز اثر منظم پیش در پیش زده میشه. فکر میکنم با ورزش زیاد علاقه داری. مریض مست شفا باشه. بازم دازی که کانول لدست است آمدی برات کدام نقص نمیرسانه؟ نه کدام نقص نداره دیگه. ورزش هستی. چقدر وقت میشه که ورزش میکنی؟ 2 سال میشه. یک پیام ازت میشنوم. یک پیام همی است که جوانان از دخانیات استفاده نکنن، به ورزش رو بیارن. بسیار زیاد ممنون. مریض هستی، وقت تو را ضایع نمی‌کنم. ورزش دیگه تخ پیش ببر. بله درنوونکو د ورزشکارانو نور مختلف حرکتونه هم په ګډه سره ګورو. زموږ سره پات شي، خبرونه دوام لري. بله خوږو لیدونکو، تاسو هم ډیره زیاته مننه چې تر دې دمه راسره مله یاستئ. زه هم دغه ورزشکاران په ارامه سره نه پرېږدم. له ټولو نه د دوی د حرکتونو په هکله لنډ معلومات اخلم. اوس مې هم ترخوا یو ورزشکار دی چې یو حرکت ترسره کوي، دا به هم راته د دغه حرکت په هکله لنډ معلوماتونه راکوي. سلام، خسته نباشی. فکر کوم دغه هم ستاسو تصویر ته مزاحمت کوي. سلام، خوب است؟ ساعت سلام تقدیم شما حاضرین در بیننده های تلویزیون ملی. شعیب وحیدی هستم، یک تن از شاگردان کلب قهرمانان قهرمانان تحت نظر استاد نایب بارز، استاد پرویز بارز و استاد نوید بارز. شعیب جان، درباره تمرین بگوی چقدر وقت میشه که تمرین میکنی؟ ما مدت 7 ماه. 7 ماه میشه. تغییراتی که فعلا در جانت هست پیش از او که تمرین نمیکردی کدام تغییرات است؟ چه تغییر است؟ خیلی تغییرات ایجاد شده در بازو، سینه، زیر بغل. خیلی تغییرات آمده. احساس درد خو از بین رفته و در قدم اول که آمده بودی ما فکر میکنم احساس درد خو حتما میکردی. بله،
احساس درد یک هفته 2 هفته می داشته باشه آدم در حال که تمرین شروع میکنه و باز از اون شوق اشتیاق چیز زیادتر میشه که تمرین بکنی. فعلا که حالت خوب است، انشالله که همه تو خوبتر پیش بری، امی 7 ماه تا به 7 سال تبدیل کنی و پیش از اون پیش ببری. یک پیام کوتاه ازت میشنم. پیام ما به جوانان می است که ورزش کنن. ورزش ضامن سلامتی بدن است، از مواد مخدر دوری کنن. خیلی ممنون، تشکر شما. بله درنوونکو، لکه څرنګه چې ګورئ دلته ورزشکاران هم مختلف حرکتونه ترسره کوي او زه هم غواړم چې له دغه ورزشکار سره د حرکت په هکله وغږیږم، دی څنګه حرکت ترسره کوي او څومره وخت کیږي چې په دغه کلب کې تمرین ترسره کوي. سلام، خسته نباشی. عرض ادب خدمت شما بزرگوار، امید که جور صحتمند باشین. بسیار زیاد تشکر. یک ذره در پولی ما ایستا شو، خدا معرفی کو و درباره ازی برام بگو چقدر وقت میشه که تمرین میکنی؟ احمد پوپل کوهستانی هستم. مدت 6 ماه میشه که در کلب قهرمانان تحت نظر استاد نایب بارز، استاد پرویز بارز و استاد نوید بارز تمرین میکنم. 6 ماه میشه. چقدر تغییرات میبینی در جان خود و در کل؟ به نظر خود یک 80% تغییرات در وجود خود میبینم. درباره حرکاتایت اگه برام بگوی، حرکاتایت اضافه کردی، تمرینات اضافه کردی؟ بله یاد 3 ماه اول حرکت های ساده بود، بعد از 3 ماه بعد حرکت ها را زیر فشرده کردیم، وزن را زیاد کردیم که بدن به خود آماده کنه خدا. کسایی که فعلا تمرین نمیکنه، پیام تو به اونا چی است که بیایند؟ توی که 6 ماه آمدی تغییرات خود را به اونا گفتی، پیام تو بر اونا بگویی که کسایی که تمرین نمیکنه چی کنه باید؟ به نسل جوان پیام می است که تمرین بهترین چیز است. دیگه تمرین جوان آدم میسازه. دیگه بیاین تمرین کنن، از تمرین لذت ببرن، قوی باشن، استوار باشن، محکم باشن. تو همیشه همه تو جوان باشی، قوی باشی، محکم باشی، همه تو تمرین تا ادامه بدی. با عزت باشین. تشکر. سلامت. بله درنوونکو، د تصویر شاهدانی هستی د هغه کلب چې دلته راځي ورزشکاران پکې تمرین ترسره کوي. د هغوی استاد مبارز هم د خپل تمرین ته ادامه ورکوي او سره مخ ته ځي په واقعي شکل چې د یو ښه اندام څښتن هم دی. او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په پرورش اندام کې کوم اندام چې له ځانه سره جوړ کړي د هغې ساتل تر ټولو مهم کار دی. او مبارز صاحب هم په دې کې بریالی ثابت شوی دی. تر دې دمه یې خپل اندام له ځانه سره کاملا ثابت ساتلی دی او هغه حرکتونه چې دی مخ ته ځي تاسو هم په ګډه سره ګورئ. بله درنوونکو، لکه څرنګه چې تاسو د دغو ورزشکارانو هم مختلف حرکتونه سره ګورئ چې په ورځني تقسیم اوقات کې له ځانه سره لري او سره مخ ته ځي. دا هم د پرورش اندام تر ټولو مهمه برخه ده چې دوی سره پکې دغه حرکتونه په مختلف ډول باندې په کمه موده کې په 2-3 دقیقو پورې یو حرکت، حداقل تر 5 دقیقو پورې یو حرکت مخ ته ځي. بیا تر هغې وروسته بل وزن انتخابوي او له بل حرکت سره مخ ته ځي. دغه 3 دانې ورزشکاران هم په مختلف ډول سره مختلف حرکتونه په مختلفو وزنونو سره مخ ته وړي. بله درنوونکو، لکه څرنګه چې ګورئ هغه ورزشکار چې اوس مهال د تخمک بازو په حرکت باندې بوخت دی، دی به هم راته وایي چې دغه حرکت څنګه ترسره کیږي. سلام، خسته نباشی. سلام و عرض ادب خدمت شما بیننده های تلویزیون شما. احمد نوید بارز هستم، معاون فرهنگی کلب های زون شمال کابل. بارز صاحب بسیار زیاد میبخشی، یک ذره در پولی میستاشه که بیننده‌ها را خوبتر ببینه. درباره از این حرکتت یک ذره معلومات. این حرکت تخمک بازو پیش بازو بوده که توسط کراس کیبل رفتم بعد جلو پیش بازو بوده. بعدش کدام حرکت میری؟ بعدش دیگه این چون تمرین آخر است و حرکت های آخر تمرین میشه. یه حرکت ها خاص رفته میشه و در آخر رفتم پشت سیمکش پشت بازو. بارز صاحب درباره دستاورد که البته در پرورش اندام داری، از سال 88 که توسط برادر کلان استاد نایب بارز و استاد پرویز بارز کلب
تأسیس شد. بعد از او من حیث معاون چی مدیر مسئول کلاب ایفای وظیفه کردم. مدت 5 سال شد که خودم تمرین میکنم. شکر الحمدلله توانستیم 2 مسابقه کنم. مسابقه اولم در زون بوده، دومم در تیم ملی که خوشبختانه مقامات خوبی گرفتیم و همچنان معاون فرهنگی زون شمال هم مدت 2 سال شد که هستم. بسیار زیاد تشکر بارس، به افتخارم هستی. یک پیام کوتاه. پیام من به جوانان می است که ورزش کنن، درس بخوانن تا کشور ما پیشرفت کنه. بله درنوونکو، هغه ورزشکار چې اوس مهال کوم حرکت تر سره کوي په واقعي شکل چې جالب هم دی، دغه حرکت هم په ځانګړي ډول باندې تر سره کیږي چې زیات وزن هم ورسره کنټرول ساتلی کیږي او د بازو حرکت به وي. دا چې کوم یو حرکت دی په ټول معلومات به هم دی سره شریکوي. سلام ستړی مشي. سلام، خسته نباشین. بسیار زیاد تشکر. در قدم اول کوتاه خود معرفی کو و چقدر وقتت میشه در پرورش اندام؟ قربانتان لطف کردین. من امید هستم مدت 5 ماه میشه که تحت نظر استاد نایب و استاد پرویز، استاد نوید اینجا در کلاب قهرمانان نمبر 2 ورزش میکنم. من شخص خودم تغییراتی که در وجود ما آمده کلا ازش راضی هستم. هر ورزش که رزمی باشه، هر چی باشه، وقتی آدم نو شروع میکنه بعد چند ماه آدم تغییرات در وجود خود احساس میکنه که طبعا باعث از این میشه که آدم انرژی مثبت بگیره از تمرین خود. مخصوصا کلاب پرورش اندام در مدت بسیار کم اگر تحت نظر استادای مربیای لایق آدم باشه که من خوشبختانه که اینا رو دارم، این تغییرات به مدت بسیار زود در وجود آدم احساس میشه و روز به روز آدم انرژی مثبت میگیره از تمرین خود. دوم، پیام ها شاید متفاوت‌تر باشه از بچه ها پیام دادن. پیام ما بر بچه هایی است که ورزش بکنین، ورزش ضامن صحت و سلامتی است و بهانه‌های مختلف نبرن که ما نمیتونیم ورزش کنیم بنابر این و بنابر آن. همه جا زمینه مساعد است. ما خوشبختانه مربی‌ها و اساتید خیلی لایق داریم. زمینه مساعد است بیاین ورزش بکنن. بل درنوونکو لکه څنګه چې ګورئ څو ورزشکاران هم بوخت دي تر څو مختلف حرکتونه تر سره کړي. زه هم غواړم چې له دوی سره د دوی حرکتونو په هکله وغږېږم او دوی راته هم معلومات راکړي چې دغه حرکتونه په کوم ډول باندې او څنګه تر سره کیږي. دغه ورزشکار هم بوخت دی چې حرکت تر سره کړي. دی به هم راته په لنډو کې ځان هم معرفي کوي او د خپل حرکت په هکله به راته وایي چې دغه حرکت څنګه تر سره کیږي او کوم حرکت دی. د نوم په هکله به هم راته وایي. سلام، خسته نباشید. سلام علیکم، خودت خوب هستی و خیر. یک تن از شاگردان قهرمانان جیم هستم تحت نظر استاد نوید بارز، استاد پرویز بارز، استاد نوید بارز. بسیار زیاد تشکر. درباره از این برام بگوی چقدر وقت میشه که تمرین میکنی؟ مدت 1 سال میشه تمرین میکنم و برنامه ما را استاد نوید برنامه ریزی میکنم و استاد پرویز تمرین ما میده. فعلا کمی حرکت پیش میبردی، کدام حرکت است؟ چی رقم میشه؟ حرکت تیبار نشسته است، بر زیر بغل است. بسیار زیاد تشکر. بله درنوونکو، لکه څنګه چې تاسو ګورئ ورزشکاران هم په مختلف ډول باندې حرکتونه تر سره کوي او دغه ورزشکار چې اوس مهال کوم حرکت تر سره کوي دا به هم راته وایي. سلام، ستړی مشي. سلام خدمت شما حکمت جان، خدمت بینندگانتان. این حرکتی را که من میرفتم حرکت سر شانه از جلوی هم از پیش روی بود که فایده از این به خاطر بردار ساختن شانه و زیبا ساختن شانه باشه. څومره تاثیر ستا په وجود باندې کړی ده؟ مدت 8 ماه یا بیشتر میشه که من تمرین میکنم و تاثیرات بسیار زیادی را در بدن خود میبینم و از این تاثیرات بسیار خوشحال هستم و یک تشکری خاص از استاد پرویز که تحت برنامه از من تمرین میکنه و همراه ما همکاری زیاد میکنه. سره له دې چې استاد له یو شاګرد سره کوشش کوي خپل د شاګرد لپاره څه کول پکاري په کوم پلان باندې مخ ته ولاړ شي؟ برای تنها از یک طرف نمیشه که آدم کوشش کنه، باید همیشه دو جانبه باشه کوشش. اگر استاد تنها کوشش بالای شاگرد بکنه و شاگرد کوشش خود نکنه بازم بی‌فایده میشه. باید دو جانبه باشه کوشش. د لیدونکو لپاره پیام لري؟ بله، پیام به بینندگان چی خورد چی کلان که هستن ما برای اینا میخوایم که همیشه با اتفاق باشن، با اتحاد باشن تا وطن خود بسازیم. تشکر زیات. ډیره زیاته مننه درنوونکو له تاسو خوږو هم چې د خپرونې تر پای شي به زموږ سره مله یاستئ او خپله خپرونه مو راسره تعقیب کړل. دو ورزشکارانو هم ډیره مننه چې د خپل ورزش په جریان یې موږ ته وخت راکړه. تر بیا او بلې خپرونې چې زه حکمت صادق د خپلو تخنیکي همکارانو سره ستاسو درنو چوپړ ته ځریږو. هر چیرې چې یاست ښاد خوشحاله او بریالي اوسئ.